تاسو دا ویډیو کې ګورئ دغه د کوپیکس مونبلیار نسل دا او څلورم لنګونی د تقریبا د کوپیکس مونبلیار د وړتیا دغه ده چې دا نسل په 15 کیلو پورې شروع کوي څلور ساعتونو کې او اوس بیا ما متعلقه کړې ده تقریبا نمه میاشت ده چې ان شاء الله غلند وختو کې بیا لنګونی کې څلورم نسل په نس باندې ده او 15 کیلو شیدې کوي. ګرانو مالدارانو که تاسو غواړئ چې دغسې یو اصلاح شوی نسل ولرئ نو کوشش وکړئ چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت هغه که فرانسوي تخمي ستنې وي د کوپیکس مونبلیار که جرمني اوجي هالسټین وي او که د انګلستان هیواد د ټوټل کمپنۍ تخمي ستنې وي څخه استفاده وکړئ تر څو دغسې یو اقتصادي فارم ولرئ. نو په خوست ولایت کې تاسو کولی شئ چې زموږ نماینده ډاکټر صاحب سید وزیر کمال څخه د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت ټول محصولات همدارنګه تخمي ستنې ترلاسه کړئ او د غواګانو نسل مو اصلاح کړئ.